بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړ کې د پښتو ادبیاتو خپرونې دریم درس ته راځو او زه عزیزالله فرزین تاسو ته د خپرونې کې هرکلی کوم. د وادي سره سم مو د پښتو ژبې او ادبیاتو په برخه کې د پښتو لیکدود پر هغو پریکړو چې پښتو ټولنې او ځینو نورو ټولنو او اکاډمیو دغه غونډې جوړې کړې وې او د پریکړې یې کړې وې، نو راځو په دغه پریکړو باندې بحث کوو. د پښتو لیکدود د یووالي اړوند د لر او بر پښتونخوا پریکړې. پښتو کې لا هم داسې شمېر کلمې شته چې سمې لیکبڼې نه ورته لرو او یو اتفاقي لیکبڼه نه لري او د لهجو په اساس لیکل کیږي. نو په دې اړه لومړی وار باندې پښتو ټولنې ځینې غونډې پرې جوړې کړې او ځینې پریکړې وکړې چې د پښتو ژبې ځینې کلمې باید یو متفق لیکبڼه ولري. راځو د پښتو ټولنې لومړنۍ پریکړې ته او د دې تاریخچه وینو. د 1920 لمریز کال پر جوزا چې د 1942 میلادي کال له جون سره برابره ده، پښتو ټولنې په غوښتنه 25 لیکوالانو پوهانو په شمول د پر 11 اختلافي مواد باندې فیصله او پریکړه شو. د پریکړې په پای کې هغه 11 موضوعګانې او کلمې لاسلیک کړې او پریکړې پرې وکړې چې متفق لیکبڼه لري. راځو هغه کلمې دلته سره ګورو. اختلافي صورتونه چې مخکې کوم اختلافي صورتونه لرل او اوس فیصله شوي صورتونه چې پښتو ټولنې فیصله کړي دي. شونډې او شونډان. د شونډې د جمع په حالت کې هغه وخت اختلافي حالت و، چا به شونډې لیکلي او چا به شونډان، خو پښتو ټولنې دا فیصله او پریکړه وکړه چې وروسته له دې به شونډې لیکل کیږي. کیناست او کینوست، که پر کندهارۍ لهجې ووایو کښېناست او کښېنوست، نو د دې هغه اصلي حالت او لیکبڼه چې پښتو ټولنې پریکړه پرې کړې کښېناستی. ټول خلق یا ټوله خلق، دلته یې پریکړه پر ټول خلق باندې کړې ده. ټولې خبرې یا ټول خبرې دا یو اتفاقي اختلافي صورت و چې تر دې وړاندې په دې دواړه شکلونو باندې لیکل کېدل. نو وروسته له دې پښتو ټولنې په ټولې خبرې باندې پریکړه وکړه. پاته یا پاتې، چې په دې هم پښتو ټولنې د پاتې پریکړه کړې ده. کراغلی وای او کراغلی وای د دې اتفاقي او متفق شکل کراغلی وای دی. لویا او لو چې دا لهجوي هغه دی لو، نو دلته هم پښتو ټولنې د لوی کلمه باندې پریکړه وکړه. تویا یا تو، ځینې لهجو باندې د توی یو څه د تویدلو پر موږ وایو چې فرزین له احمد څخه بوره توسوله، چې دا تقریبا کندهارۍ لهجه باندې دغه شی لیکل کیږي. نو پښتو ټولنې خپله پریکړه وکړه چې وروسته له دې به تویه لیکل کیږي. میړونه یا میړونه، چې دلته یو زیر خوري او ځینې پخوا ځینې لیکدودونه داسې وو او ځینې خطونه داسې وو چې میړونه به لیکل، میړونه به لیکل خو یو زیر به ورکوه. نو په دې هم پښتو ټولنې اتفاق وکړ چې وروسته له دې به یې ورکوو او میړونه به لیکو. ولید، ولیدو، ولیدی، ومو لیدلو. دا هغه اختلافي صورت و چې تر دې مخکې په 4 شکلونو باندې لیکل کېده. ولید په ټولو مازیګانو کې دغه یو شکل پښتو ټولنې ورته غوره کړ او ځینې په پای کې هی ورزیاتوو د ځینو کلمو، لکه وواهه چې دلته هی زیاتېږي. لوڅ او لوڅ چې په لومړي لام کې لومړي هغه کې پیښ خوري او په دوهم بڼه کې واو. دا تر دې پریکړې مخکې دا هم یو اختلافي صورت و چې په دواړو ډولو لیکل کېدل، چې تر دې وروسته بیا پښتو ټولنې په دې باندې پریکړه وکړه چې لوڅ به لیکل کېږي او دغه لام به پیښ خوري.
تر دې وروسته وشو یا وسو. دا دوه هغه اختلافي شکلونه وو چې تر اوسه پورې زموږ په لیکدود او لیکبڼو کې شته، چې دغه هم پښتو ټولنې په وشو باندې فیصله وکړه او دغه ډول شوی، شته او شی، چې سوی، سته او سی په ټولو باندې د شین د لیکلو پرېکړه وکړه. لږه ډوډۍ لږې اوبه او که لږ ډوډۍ لږ اوبه. دلته پښتو ټولنې دا پرېکړه وکړه چې وروسته له دې به لیکل کېږي چې لږه ډوډۍ او لږې اوبه. غږ، غږ او غاږ. دا هغه درې اختلافي شکلونه وو چې تر دې مخکې موږ په خپلو لیکنو کې کاروه، خو تر دې وروسته چې پښتو ټولنې لومړی پرېکړه وکړه نو غږ یا غږ یې هغه اصلي او پرېکړې لیکبڼه شوه. تر دې وروسته راځو ځینې وایي یا ځنې وایي. په دې هکله هم پښتو ټولنې دا فیصله وکړه چې موږ به وروسته له دې لیکو چې ځینې وایي. او بله اختلافي مسله دا چې له ده ځینې او که له ده ځینې، خو دلته هم پښتو ټولنې لیکلي چې له ده ځینې باید ولیکو. چلوونکی، چلوونکی او چلونکی. دا هغه اختلافي صورتونه د یوې کلمې وو چې تر دې مخکې پښتنو لیکوالانو او عامو خلکو به په خپلو لیکنو کې کاروه، خو وروسته تر دې چې پښتو ټولنې خپل لومړنۍ پرېکړه وکړه چلوونکی غوره کړ. همدارنګه ښوونکی، ښوونځی او نورې کلمې همدارنګه نورې کلمې په دوه واوونو باندې راځي. کښې او دغه بل شکل چې کاف، خین او زیر لري او کې، چې دا هم زموږ یو اختلافي مسله وه تر دې وړاندې، که څه هم چې په ډېرو پخوانیو نسخو کې موږ کاف، خین او زیر لرو چې موږ هغه وخت اعراب ورکول، خو تر دې وروسته چې پښتو ټولنې پرېکړه وکړه نو کښې، کاف، خین یې باندې ولیکل. که څه هم چې دا یو لهجوي اصطلاح ده، خو په لیکبڼې باندې دغه شی باید ولیکل شي. پرې په دا په داسې مثالونو کې راځي لکه احمد سترګې لري مګر لار پرې نه ویني یا پې نه ویني، خو دلته پر سی ده یعنې پرې نه ویني. ویل او ویله یعنې احمد ویله، او که ولیکو چې احمد ویل نو دلته هم پښتو ټولنې خپله پرېکړه وکړه چې تر دې وروسته به موږ لیکو چې ویل. ولاړ او که لاړ. دلته هم پښتو ټولنې خپله پرېکړه وکړه چې تر دې وروسته به ولاړ لیکو یعنې احمد ولاړ. وکړ، وکی، وکه. د درې هغه اختلافي شکلونه وو د دغه فعل چې تر دې وړاندې په لیکنه کې کارېدله. نو تر دې وروسته پښتو ټولنې پرېکړه وکړه چې وکړ به په ټولو لیکنو کې لیکو. وکړی که وکی. دلته هم پښتو ټولنې خپله پرېکړه وکړه چې وکړی به وروسته له دې په خپلو لیکنو کې لیکو. موږ او که مونږ. دا هم د مونږ کلمه باندې پرېکړه وشوه چې وروسته له دې په خپلو لیکنو کې مونږ کاروو. زما، زمونږ، که زما او زمونږ. دا هم یو اختلافي صورت و چې په ځې باندې او په ځې باندې دغه ضمیرونه لیکل کېدل. تر دې وروسته پښتو ټولنې خپله پرېکړه وکړه چې زما او زموږ به په ځې باندې لیکل کېږي. همدارنګه زه که زه. نو همدارنګه زه که زه، چې دلته هم د زې کلمې د توري پر ځای د زې توری کار شوی دی. یوه یادونه ده چې وروسته تر درېیمې غونډې چې کله پښتو ټولنې درېیمه غونډه وکړه، په هغه درېیمه غونډې وروسته لومړۍ غونډه کې تعدیل وشو. یادونه وروسته له دغې پرېکړې تر درېیمې غونډې پورې د درېیمې غونډې په فیصله کې لومړۍ فیصله داسې تعدیل شوه چې لومړۍ پرېکړه او تعدیل شوی حالت پاتې په پاتې باندې تعدیل شو. مونږ دلته هم پښتو ټولنې په درېیمه پرېکړه کې وویل چې مونږ او موږ دواړه صورتونه ومنل شو. او لوڅ چې مخکې په لومړۍ پرېکړه کې پیښ ورکړه ولام ته، په درېیمه پرېکړه کې لام، واو او څې ولیکل چې د لوڅ په معنا دی. زموږ د درسي پروګرامونو د درېیم پروګرام پښتو لیکدود اړوند پرېکړې وې چې پښتو ټولنې
کومې غونډې ترسره کړي دي او همدارنګه نورو اکاډمیو کومې غونډې ترسره کړي هغه به تر تاسو شریکوو. نو زموږ د دریم پروګرام موضوع او مطالب همدومره وو. بلې خپرونې ته به د پښتو ټولنې دوهمې پرېکړې غونډې معلومات تاسو سره شریک کړو او د دغې خپرونې خام مواد به موږ په ډسکرپشن کې ستاسو سره شریک کړو. نو ستاسو نه ملتیا مننه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. ښې چارې. مننه.